اوکراین وایي روسي ملاتړو تیرو 24 ساعتونو کې له اوربنده 80 ځله سرغړونه کړې. ښایي دا ځل په رښتیا روسیه پر اوکراین برید وکړي. دوستانو په سلامونه مو هرکلی کوم. اوکراین وایي روسي ځواکونو 24 ساعتونو کې له اوربنده 80 ځلې سرغړونه کولې. امریکایي او د روسي تر ضد دغه جګړه چې په اوکراین کې شاید ترسره سي یو بل اړخ ته رسېدلې. تازه دوی اوربند کړی و چې اوکراین نن وویل د روسیې په ملاتړ د دغه هیواد په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو له لورې له اوربنده ناڅاپي په بېساري ډول سرغړونې ډېرې شوي. کیف په داسې وخت کې دا تور پورې کړی چې واشنګټن خبرداری ورکړی چې روسیه بهانې لټوي چې په راتلونکو ورځو کې پر اوکراین برید وکړي. د اوکراین پوځ پر یو راپور کې څرګنده کړی چې تېرو 24 ساعتونو کې له اوربنده 80 ځله سرغړونې شوې ده چې دا بېساري ده. د راپور له مخې د اوکراین یو سرتیری ټپي شوی هم دی. د اوکراین پوځ وایي بیلتون غوښتونکو پر لسو استوګنځایونو د توپونو او هوانونو ډزې کړي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د حکومتي ځواکونو بیلتون غوښتونکو ترمنځ په لومړۍ کرښه د ناڅاپي ډزو زیاتېدل یو پارونکې هڅه وبلله چې له امله یې په وړکتون کې 2 ماشومان ټپیان شول.